بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو په ایکسل کې مې د دکان یا شرکت لپاره ډیټابیس جوړ کړی دی. په دې اړه تاسو ته نن معلومات درکوم چې دا څنګه کار کوي. ډیټابیس ډیزاین یې ډېر ساده خو کار یې ډېر پرمختللی دی، ډېر ایډوانس کار کوي، دقیق کار کوي. راځو لومړی چې شروع کوو، موږ سره اووه شیټونه دي. شروع به لومړی د ګودام څخه کوو. ګودام کې موږ هغه جنسونه ثبت کوو کوم چې موږ ته راځي، هغه دلته ثبت کوو. صرف په دغه دوه خانو د جنس او د واحد په خانه کې موږ تغیرات راولو، ایډیټ کوو، د نورو کې نه کوو. شماره چې ده ګوره شماره خپله راځي. کمنټ کې ګوره لیکل شوي دلته په دې کالم کې فارموله کار شوې ده. همدارنګه په راغلي جنسونو مقدار کې خرڅ شوي او موجوده جنسونه دې ټولو کې فارموله کار شوي. صرف چې د موږ تغیرات په څه کې راوړو؟ په جنس او واحد کې. فرض مثال ته اوړه راوړې، دلته لیکي چې اوړه ټیب وهي، اتومات خپله رو اپینډ کېږي د ټیبل سره. دا اوړه په څه شي ته اندازه کې، مطلب په بورۍ باندې راوړي او خرڅوي، نو زه دلته لیکم چې بورۍ. همدارنګه بل جنس فرضاً تا راوړل غوړي. غوړي په څه باندې اندازه کې؟ فرض مثال زه یم چې دا زه په بوشکه اندازه کوم، ما سره چې د بوشکه باندې راځي. نو یعنې جنس چې تا سره په کم شي باندې راځي او خرڅوی به په هماغه مقدار او په هماغه واحد باندې به یې خرڅوی. بل واحد که راوړي دلته بیا تا سره په جنسونو کې تغیرات راځي، په مقدار کې تغیرات راځي. نو دا شی نه، دلته مو چې د جنس او واحد ولیکه. همدارنګه تا سره چې څومره جنسونه دي همداسې راځه لیکه لاندې راځه، ټول به ولیکې. کله چې د ولیکل، اوس راځو مونږ هر آیټمس شیټ ته راځو، مطلب راغلي جنسونه دې کې چې دی. اوس مونږ راځو، مونږ سره چې دی دې کې هم شماره خپله رسیږي، واحد خپله رسیږي، همدارنګه مجموعه افغانۍ خپله رسیږي، تاریخ خپله رسیږي. مونږ به صرف سره سو بیل نمبر. فرض مثال تا سره چې دی دغه جنسونه په یو بیل کې راغله که مختلفو بیلونو کې راغله. مثال زه یم چې ما سره 4 نمبر بیل راغی، 4 نمبر ټیب وهمه. 4 نمبر بیل ما د چا نه سودا اخیستې ده؟ مثال زه لیکم چې ما اخیستې د شبیر نه ما سودا اخیستې ده. صحیح شو؟ دا مې ولیکه. جنس مې څه شی واخیسته؟ دلته چې دی مونږ ډراپ ډاون لیست جوړ کړی دی. ته کولی شي چې د نښه باندې کلیک وکړي یا ولیکې خپله راځي. مثال فرضاً اوړه ما اخیستې، ګوره دلته اتومات راغی بورۍ. مقدار څو بورۍ دی اخیستې؟ فرض مثال ما اخیستې 20 بورۍ. ټیب بورۍ دې په څو واخیسته؟ فرضاً ما بورۍ واخیسته په 1500 روپۍ. صحیح شو؟ راځو همدارنګه باندې 4 نمبر بیل کې، 4 نمبر بیل کې چې دی بیا دلته څو شماره لیکم 4 او دلته چې دی نوم هماغه شبیر دی. دلته تاسې چې دی نوم لیکئ یا چې دی داسې ډریک کوئ هم راځي. فرض مثال تا چې دی غوړي واخیستل، غوړي دې هم دنه واخیستل. ګوره خپل اتومات بوشکه راغی، دې کې په تغیر نه راوړو. څو بوشکې دې واخیستې؟ فرض مثال ما واخیستې 10 بوشکې. بوشکه دې په څو واخیسته؟ فرض مثال 1100 روپۍ مې بوشکه واخیسته. دا راغلل. اوس راځو باندې طریقې سره دا بیل کې که 15 جنسي، که 10 جنسي، که 20 جنسي، تاسې به ټول په دغه طریقې سره بیل نمبر به چې د هماغسې تکراري ولیکئ په هماغه یو بیل کې چې څومره سودا ده او د هغه کس نوم. دلته به چې د هغه بیل کې چې څومره جنسونه دي هغه ولیکئ او په واحد چې د خپله اتومات راځي مقدار یې لیکئ او قیمت یې لیکئ. اوس راځو د دې بیل پیسو ته. تاسې چې دی پیسې ورکوئ، اوګرۍ شیټ ته راځئ. په اوګرۍ شیټ کې ګورئ مونږ سره دلته چې دی 4 نمبر شبیر دی. شبیر چې دی ټوټل 100 روپۍ راغلی، 140,000 روپۍ چې دی د شبیر راغلی. که مونږ دلته راشو راغلی ایټم کې وګورو، شبیر 1500 دا دي، په فی دانه 1500 دی. همدارنګه ګوره 13,000 چې د وړو شوي او ورسره چې دی 11,000 د څه شي شوي؟ د غوړیو شوي. نو دلته موږ ته دا بیل خپله مجموعه راوړي. ګوره دې کې که د یو بیل کې 10 جنسونه وي، که 20 جنسونه ټول تا ته چې دلته مجموعه راوړي. دې کې اوس که چېرته تا سره مطلب ریکارډونه زیات شي، ته کولی شي سرچ باندې راوړه یا خپله. فرض مثال دلته چې دی 140,000 ته وایي چې زه دلته 13,000 روپۍ اوس ورکوم. 13,000 دې ولیکل، انټر کا. ګوره اتومات چې دی ټولې افغانۍ 140,000 دي، باقي چې دی 11,000 پاتې شوي او وصول چې دی څو شوي؟ 13,000 دا وصول شوي. که چېرته داسې هم ته کولی شي چې د بیل نمبر په اساس، مثال تاسو ریکارډونه زیات شو ته یې سرچ کوئ، د بیل نمبر په اساس هم کولی شي ته سرچ کړي. دلته به ورته شماره ولیکئ 4 نمبر بیل. ګوره 4 به تا ته راواړئ. خو یو کار به کوئ، دلته شماره په پښتو عدد به لیکئ، دلته سرچ کړئ، او که په انګلیسي عدد او انګلیسي به لیکئ. شبیر دی ګوره راغی. فرض مثال دی شبیر ته نورې پیسې ورکړئ، دا 11,000 که ټولې ورکړئ، دلته به ولیکئ داسې 11,000
دا باقي چې کمې پاتې 11,000 انټر یې کړه. ګوره اتومات دا چې دی دا وصول شو 40,000 شوي، دا رنګ هم شین شو. کله چې د مجموعه افغانۍ او دغه ټولې افغانۍ چې کله وصول کېږي دا چې مساوي شي نو دلته چې دی رنګ یې د دواړو شین کېږي، مطلب د ده کاته کلیر شو، صفا شوه. یو مسله بله که چېرته دغه نفر چې دی په دویم ځل دته چې دی ته پیسې مکمل نه ورکړې، مثال د تا باندې پاتې 11,000 دي نو ته به بیا فرضاً 15,000 ورکړې، دلته به ته ولیکې ایکول، دلته به ولیکې 15,000. صحیح شو، انټر یې کړه. ګوره دلته چې دی 15,000 وصول شوي، نورې پاتې. خو ته یو کار بیا وکړې، مثال آینده کې چې دا راغی دلته ډبل کلیک کړه، د جمع علامه ورسره ولګه، پاتې څو دي 6,000. نو دلته چې دی 6,000 نورې ولیکه، انټر یې کړه. بس دلته چې دی ټولې مجموعي پیسې څنګه شوي؟ وصول شوي. نو په دې طریقې سره چې دی مونږ څنګه کولی شو وصول کولی شو. زه بیرته دا کلیر کوم، ټول ټیبل راځي. همدارنګه نوم باندې ته سرچ کولی شي. راځي فرض مثال ته ورته نوم لیکي چې خالد، مثال فرضاً تا سره خالد د هغه نه دی سودا اخیستې، د فقیر نه دی اخیستې، نو خپله به اتومات دا راځي. نو دا د اوګرۍ کاته شوه چې ته کولی شي هغه چا نه چې د سودا راوړې ده هغه ته اوګرۍ ورکړي. اوس راځو ګودام ته. ګوره ګودام کې چې دی مونږ اوړه واخیستل، راغلی جنس 20 بوشکې وي او غوړي همدارنګه 20 بورې اوړه او 10 بوشکې چې دی غوړي، دا دلته اتومات ثبت شول. لا خرڅ شوي د ګوره خرڅ شوي چې دی 0 دي. اوس راځو بیل ته. بیل کې چې دی مونږ اوس راځو بیل کې ته به خپل د خوراک فروشي نوم ولیکي، همدارنګه چې دی خپل موبایل نمبر به ولیکي، خپل ادرس به ولیکي. بیل نمبر خپل اتومات راځي. بیل نمبر کې چې دی تاسو ګوتې مو وایي خپل اتومات بیل نمبر او تاریخ راځي. مشتری نوم ته په چا باندې دا سودا خرڅوي، مثال زه غواړم دا په صابر باندې خرڅوم، هغه ته بیل ورکوم. ادرس یې کوم ځای دی؟ فرضاً زه لیکم چې جلال آباد دی. موبایل نمبر یې څه دی؟ مثال زه لیکم چې فرضاً موبایل نمبر یې دا شو. صحیح شو. اوس راځو دلته په بیل کې چې هم شماره خپل رسیږي، واحد هم خپل رسیږي، مجموعه خپل رسیږي. همدارنګه ګودام کې موجود جنسونه هم تاسې ته ښیي. فرض مثال زه اوړه خرڅوم، اوړه. ګوره چې دلته اوړه ولیکو ټیب ووهو اتومات راځي. ګوره اوړه چې دی په څه شي باندې مونږ خرڅوو؟ بورې باندې. تا سره ګودام کې څو موجود دي؟ 20 بورې تا سره موجود دي په ګودام کې. ګودام کې د موجوده جنسونو تعداد تا ته ښیي چې تا سره دغومره شی موجود دی. ګوره دلته زه مقدار کې ورته لیکم، فرض مثال زه خرڅوم 3 بورې، ما راوړې په 1500 دي، فرضاً زه خرڅوم په 1550 باندې. صحیح شو، دا یو شی شو. همدارنګه راځو فرض مثال زه دلته خرڅوم مثال ګوړه ما سره 43 کیلو ده، دا په کیلو باندې ده. څو کیلو خرڅې؟ فرضاً زه خرڅوم 6 کیلو. کیلو په څو خرڅې؟ مثال په 80 روپۍ زه کیلو خرڅوم. ګورې څو شو دلته مجموعي 420. همدارنګه بل جنس ته راځي دی ځنه، فرض مثال صابون. صابون تا سره ګوره 0 دی، دلته ښې درته نشته. همدارنګه فرض مثال تا سره چې دی مګي چې دی دا یو کارتن تا سره پاتې دی، که ته دا خرڅې نو دلته بولی کې یو په څو یې خرڅې؟ فرضاً زه غواړم دا په 310 روپۍ خرڅ کړم. صحیح شو. اوس راځو لاندې، تا سره مجموعه پیسې 5380 شوې. دا 5380 دلته راغلی، ته چې ما سره خو ټولې موجود نه دي، زه 5000 ورکوم، دا نورې نشته را سره. دلته ولیکې 5000 په ثبتولو تڼۍ باندې به کلیک کړي. په دې ثبتولو تڼۍ چې کلیک کړي هم دا ستا فایل ثبت کېږي او هم چې دا ستا ریکارډ چې دی د قرض شیټ ته هم ځي او د خرڅ شوي آیټم یا د KH آیټم شیټ ته هم ځي. او کولی شي دې باندې ته دا پرنټ هم کړي. دغه بیل دی دا به ډایرکټ اتومات چې دی تا سره پرنټ کېږي هم. نو کولی شي چې مشتری ته دغه بیل بیا ورکړي. ګوره ثبتول باندې زه کلیک کوم، دا بیل چې کوم ریکارډ ما سره د بیل کې دا ثبت شو. ګورې که قرض ته راشو د چا په نوم، ګوره صابر په نوم جلال آباد، د ټلیفون نمبر دی، مجموعه پیسې دومره 5000 وصول کړي دي او 380 ور باندې پاتې دي. دې کې هم د وصول همدغه طریقه ده. که ته غواړې چې مثال ریکارډونه سره زیات د موبایل نمبر په اساس هم سرچ کولی شي او د بیل نمبر په اساس هم سرچ کولی شي. زه غواړم چې د موبایل نمبر په اساس مثال تا ته موبایل نمبر وایي چې زما موبایل دغه نمبر دی، زه لیکم فرض مثال دغه نمبر دی 0. ګوره ټلیفون نمبر چې د په کم انګلیسي حروف انګلیسي به لیکي او که پښتو حروف پښتو به لیکي. زه لیکم 028. صحیح شو. ورسره چې د 15 وارې 9 او اخره کې 3.
ګوري ما سره چې د صابر راواوخته دلته چې د باقي څو پاتې 380 نو دلته به ولیکو څو زه غواړم چې دلته 380 روپۍ دا ما ته بیرته راکوي دا زما مشتری دی انټر یې کوي ګوري دا 380 چې د وصول شي نو د رنګ چې شین شو بیرته چې دا نمبر دې ځنه کلیر کې ستا ټیبل به بیرته اتومات راشي نو په دې طریقې سره چې دا مونږ خرڅ کوو. اوس راځو دلته KH آیټمز ته دې کې مونږ سره ټول خرڅ شوي جنسونه دي کولی شي دې کې چې د خپل ته ورځنی راپور دې ځنه د تاریخ په اساس چې دې ته فلټر کې همدارنګه مثال د میاشتنی راپور هفتوار راپور ته کولی شي په دې کې چې دې څه کې راواخلې او څه کې مثال فرض زه غواړم دغه تاریخ زه لږ چینجومه دا درېیمه ده زه غواړم دا څلورمه کومه مطلب څلورمې باندې چې دی ما خرڅ کړو ګوره 1415 اوس که زه دا راپور میاشتني ته اړوم دا د کلونو راپور شو فرض مثال ته یوازې ګوره 1415 کال راپور غواړي دا درته راوړي که یوازې د مثال د 1404 غواړي دې ځنه دا کلیک کا دا به درته راوړي یعنی دلته ته کولی شي که چېرته فرض مثال زه په دې یو کال کې دلته دغه درېیمه ده زه دا اوله کومه ګوره 14 د لسمې ولسم شو دلته که راشو په دې 1404 کې چې دی څلور به دلته راشو څلور کې ما سره 2 میاشتې ګوره مرغومي او کب دی مثال زه غواړم یوازې د مرغومي راپور وګورم یا دلته راځم یوازې څه ګورم د فرض مثال یوازې د کب راپور ګورم د ځنه اوکې که ته کولی شي دا پرنټ هم کې نو پرنټ یې کا ځان سره یې کېږده نو په دې طریقې سره دا شو. اوس راځو وروستۍ برخه چې د راپور برخه ده راپور کې چې دی مونږ ته ټوټل د خرڅ شوو جنسونو مبالغه مطلب تا چې څومره سودا کړې ده خرڅه کړې ده د 6180 روپو سودا دې خرڅه کړې او د 100 روپو سودا دې اخیستې ده 1,2000 روپو سودا ته اخیستې ده په خلکو دې قرضونه څومره دي 1220 ستا په خلکو دي او ګرۍ قرضونه چې دی دا 9590 دي ګټه او تاوان مثال اوس فعلا چې دی تا دومره تاوان کړی ځکه ستا جنسونه چې دی تا د زیاتو روپو اخیستي 1,2000 دې اخیستي او خرڅ کړي دي د کمو روپو د 6180 ګوره که زه چېرته راشم دلته اوګرۍ کې د خرڅو جنسونو ته راشم او دلته زه دغه زیات جنسونه خرڅ کړم فرض مثال راځم هم دا وړه دي دا زه خرڅوم 18 ګورې پاتې دا 18 واړه زه خرڅوم 18 دانې خرڅو او په څو باندې فرض مثال زه غواړم دا په څو خرڅ کړم مثال په 2000 زه دا خرڅوم تاسو راشئ دې نه 40,000 روپۍ شي دا ټول چې دی وصول کوي 40,000 ثبتولو باندې کلیک کوئ اوس وګورئ په راپور کې به تغییر راغلی وي دلته وګورئ ګټه چې دی 8290 روپۍ ګټه شوه صحیح شو همدارنګه چې دی 1,10,180 چې دا د خرڅوي جنسونه شي نو دا خپل اتومات چې دی څنګه کېږي دا تغییرېږي همدارنګه چې دی اوګرۍ پیسې هم چې د اضافه شي نو تاسو کولی شئ چې دغه طریقې سره په اسانۍ خپل دغه منظم کړئ. تاسو وګورئ اوګرۍ چې دا 0 شو اوس دا اوګرۍ کې چې کومې پیسې وي هغه ټولې مونږ ورسولې هم چې د مجموعه افغانۍ ټولې افغانۍ دا چې د 0 شوې یو شان شوې هغه ګرین کلر هم واخیسته نو په دې طریقې سره چې موږ دغه ډیټابیس نه استفاده کولی شو. د ډیټابیس په اړه خپل نظرونه را سره شریک کړئ چې څه پکې زیات کو او څه پکې کم کو. د ډیټابیس لا ښه والي لپاره خپل نظر موږ سره شریک کړئ او که ویډیو مو خوښه شوې وي د ملګرو سره شیر کړئ او کولی شئ د دغه فایل د ترلاسه کولو لپاره موږ سره په دغه واتساپ شمېره باندې اړیکه ونیسئ. مننه، خوشحاله اوسئ.